نن د نننی پروګرام مشر پروفیسور ډاکټر شهبازي صاحب ولاړ دی، د ده نه پوښتنه کوو چې د ده خو دلته راغلی ضلع مومند ته مخکې هم راغلی و، ننني پروګرام ته دوی په کوم نظر ګوري او څه پیغام ورکوي زموږ محکمه تعلیم دغه لري؟ ډېره مننه ستاسو په وسیله باندې زما غږ رسي. زه د دې پروګرام ډېره زیاته ستاینه کوم. دا یوه صحتمنده تعلیمي سرګرمي وه. د تعلیم سره سره هم نصابي سرګرمۍ چې کومې دي نو په هغې کې تقریر یو ډېر بنیادي کردار ادا کوي. د دې په ذریعه باندې په لږ وخت کې په ډېرو اهمو موضوعاتو باندې اهمو نکاتو باندې خبره وشي او هغه د ولس تر غوږونو پورې ورسي، د هغې تر ذهنونو پورې ورسي، نو هغې طرف ته توجه شروع شي. د دې نه علاوه د واکدارو اهلکارو تر غوږونو پورې هم دغه خبرې ورسي. نو دا سرګرمي چې وه دا هلې ځلې وې، دا ډېرې د ستاینې وړ وې او د تکل فلاحي تنظیم دغه کوشش دا ډېر زیات د داد قابل دی. په کار ده چې داسې هلې ځلې بیا بیا کېږي. دې خوره کې ډېره توانایي ده، ډېر ټیلنټ دی، ډېر تکړه خلک دی، نو چې د دې دغه صلاحیتونه د نړۍ مخې ته د ولس مخې ته راشي او دا نور څومره پالش کېدی شي، په نور څومره نکار سره او څومره فرنش انداز سره راتلی شي، نو انشاءالله دا به د دې ولس او د دې خاورې او د دې وطن په ښېګړه تمامېږي. کتونکو موږ سره د یو ماشوم چې کوم فسټ راغلی و د هغه سکول یو استاد دی، موږ سره د هغه نه پوښتنه کوو نیو پاکستان چې ماډل چې دا اوس په ضلع مومند کې جوړ شوی دی، نو څه وایي دوی څه د یو پروګرام حوالې سره دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حسن شیخ دی او په نیو پاکستان ماډل سکول کې ایز ا انګلیش ټیچر زه هلته ټیچینګ کوم. نور الله زما سټوډنټ دی او دا سکول چې کوم دی دا یو نوی اناګوریټډ سکول دی. 2019 کې د لومړی سیشن چې کوم دی هغه شوی و. خو سکول د نور الله متعلق به دومره ووایم چې نور الله چې الله تعالی کوم صلاحیتونه ورکړي دي نو هغې کې زیاتره چې کوم دی هغه ګاډ ګفټډ دي او د استاد محنت شرط هم پکې دی، د مور پلار دعاګانې هم د هغه سره دي. موږ سره یو بل ماشوم ولاړ دی چې د تعلق کوم سکول سره دی خو د پس پوزیشن واغسته څه وایي دې حوالې سره جي؟ نوم نور الله دی، د نیو پاکستان ماډل سکول سره تعلق ساتم. نن دلته د تکل فلاحي تنظیم په باره کې د سپیچ کمپټیشن پروګرام و، په هغې کې الحمدلله ما پس پوزیشن حاصل کو او د دې پوزیشن لپاره ما ډېر محنت کړی او دا ډېر یو کال مخکې هم دا شوی او په هغه کې هم زه پس پوزیشن راغلی وم. نو دا ډېر اهم پروګرام دی زموږ لپاره چې دا موږ انجوای کړو، نو دا ډېر ښه پروګرام دی. سټوډنټانو له هلکانو له ملګرو له څه پیغام ورکوي؟ زه به هغوی له دا پیغام ورکړم چې هغوی دا محنت وکړي، دا کوشش وکړي چې هغوی داسې سپیچ تیار کړي چې یاره هغوی په سپیچ کمپټیشن کې حصه والي. او جی بالکل داسې چې بار بار دا کمپټیشن پروګرامونه منعقد کوي چې د سټوډنټ کې ټیلنټ پیدا شي. کتونکو نن تاسو وکته په ضلع مومند غلنۍ جرګه حال کې د فلاحي تنظیم د طرف نه یو ښکلې تقریري مقابله جوړه شوې ده د مختلف سکولونو چې په هغې کې پرایویټ سکولونه مو او سرکاري سکولونه مو. نو موږ سره د هغې یو ماشوم ولاړ دی، څه وایي دې حوالې سره د پروګرام حوالې سره؟ زما نوم دی محمد شاهد امین او زه یو ګورنمنټ سکول سره تعلق ساتم. بس دا به ووایم چې ډېر ښه پروګرام و، دغه رنګې چې ښه پروګرامونه کېږي نو دا مومند به مخکې شي او ډېر ښه پروګرام و، ډېر خوند یې وکړو، ښه غټ غټ ملګري زموږ راغلي وو، سټوډنټان راغلي وو او ایس او پیز ښه خیال پکې وساتل شو. بس موږ غواړو حکومت او دغه نه غواړو چې دغه رنګې نور پروګرامونه کېږي نو زموږ مومند هم مخکې شي او دغه رنګې به زموږ ملک او دغه په ټوله دنیا کې شاین سټار کې راشي. که د خاورو په کورونو کې اوسېږو خو په خپلو زړونو کې اوسېږو او موږ تل کوو خبرې سپینې سپینې که په تورو غرونو کې اوسېږو. موږ سره د ضلع مومند چې کوم سابقه یو اسسټنټ یو هم پاتې شوی دی، ماهر تعلیم هم دی علم خان صاحب. نو د ده نه پوښتنه کوو، ده یو ګیله وکړله چې زمونږ پرایویټ سکولونو د سرکاري سکولونو منځ کې فرق دې ختم کړی شي. یو دا خبره وکړه او دویم د واکمندو نه هم مطالبه وکړه چې هغه د تعلیمي ادارو پوښتنه کوي. نو څه وایي د ننني پروګرام حوالې سره او دغه خبره وایي؟ ډېر خپله زما خواهش دی شاګرد صاحب چې یاره زما په مومند ایجنسۍ کې زما ضلع مومند کې یعنې تعلیمي پروانې تعلیمي مخکې تګي خوشحالي او زه دا غواړم چې یاره زموږ پرایویټ ادارې ګورنمنټ ادارې د دې ماشومان د دې قوم بچي دي دا د یو شانتي فیسیلیټیټ کېږي، دوی ته د لیپټاپ سکیم کې واچولی شي پرایویټ ادارې د هغې بچي
او مطلب دی چې پښتونخوا ستوري چې کوم دي دې کې دوی شامل کړی شي چې دوی مخکې تګ وکړي. دا زموږ بچي دي نن چې کوم موږ د تکل فلاحي تنظیم پروګرام کې شرکت وکړو، سپیچ شو، دې کې لیډرشپ کوالټي ماشومانو کې پیدا شي. نن تاسو وکتل چې دې کې پرایویټ ادارو مطلب د شرکت وکړو، ګورنمنت ادارو شرکت وکړو، خو پوزیشن چې کوم دی پرایویټ ادارې واخیست. دا وایم چې زه ګیلمن په دې ما چې زما عمر داسې دی چې دې کې چې کوم زمونږ سیاسي کسان دي دا زمونږ ډېر کشران دي موږ نه. خو زه دا غواړم چې مومند به کله ترقي کوي. مومند کې بجلی نشته، مومند کې اوبه نشته. کوم سیاسي لیډر راغلی دی او زمونږ سکول تپوس یې کړی دی چې تا ته څه ضرورت دی؟ تا ته لیبارټي شته نشته، تا ته لایبرري شته نشته، تا ته څه ضرورت دی؟ دا خو هله کېږي چې کله ته یو کس په ملا وډوې چې شاباس ته خو ډېر ښه کار کې ستا مونږ حوصله افزایي کوو، نو دا هله کېږي، مخکې تګ به هله کېږي. نن باندې چې پته نه لګي. زه افسوس کوم ما په خپل سپیچ کې دا ویلې چې دوی کوم ایجنډا ډسکس کوي او به نیکسټ میټینګ کې هغه ایجنډا ولې نه فالو کوي چې یاره مونږ کوم مسایل مخې ته راوستي دي هغه کې مونږ کم حل کړل. نن که مونږ ادارې وګورو نو د لاندې خلک راځي او زمونږ دلته برتیا نه کېږي. زما لوکل کسان چې هغه د خرې خاورې بچي دي هغه پاتې شي او بار نه خلا شي او هغه نوکرانې په دې ځای کې کوي. نو دا د افسوس مقام دی. کتونکو نننی پروګرام کې تاسو د مختلف سکولونو ماشومانو تقریرونه واوریدل، ډیر ښکلي تقریرونه وکړل، هغوی انعامات تاسو وکتل. حقیقتا خبره ده چې دلته ډیر ټیلنټ شته دی، د ټیلنټ کمی نشته دی، خو دلته د چیک اینډ بیلنس د دې کمی دی. او بلکې سیاسي واکمن، عوامي واکمن چې کله د دې ادارو تپوس نه کوي نو بیا دا پخپله همدغسې غیر فعالیت طرف ته روان دي. نو زمونږ سیاسي واکمندو عوامي واکمندوله او سرکاري واکمندوله پکار دي چې هغه د محکمه تعلیم کومې ستونزې دي هم د ماشومانو دي، که هغه د استادانو دي، که هغه د خلکو دي، چې هغه زر تر زره